د کلکې لګوه چې چېرته ونه ښویږو پوندې د کلکې لګوه چې چېرته ونه ښویږو د امتحان په لوړ کمر یو بل ته غاړه وتو او دواړه پراته وو چا ټوقمارو لنګه سسته کړله غمګین صاحب دواړه پراته وو چا ټوقمارو لنګه سسته کړله د کټ په منځ کې برابر یو بل ته غاړه وتو مننه جي یو داسې ملګری راغواړم چې دغه کومه پیشه د هغه تخلص دی لکه څنګه ما وختي ویل که نه زما یو خیر د هغه احسان الله پولیس والا نو شاعر هم د پولیس والا تخلص دی نو مراد پټواري صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل خوندور کلام ملګرو ته پیش کړي مراد پټواري صاحب اول خو زه د ام ټي وي ډېره شکریا ادا کوم مننه جي چې ماته پکې بلنه راکړه څنګه چې پیسو ته ټینګېده ګرانه خبره ده څنګه چې پیسو ته ټینګېده ګرانه خبره ده دغسې الوان هم صبرېده ګرانه خبره ده پی غوړي ماسته او کوچ مې خوښ وي خو سر کې دا ګني سپینول ګرانه خبره ده یقیني کړه او موږ پټواریان بل ناخلو خپل نه لګو موږ پټواریان یو بل ناخلو خپل نه لګو نور زموږ د جیب نه راویستل ګرانه خبره ده زبردست او ګرانه د رقیبه چې څوک 2 سره کباب پخوري مخلص صاحب ګرانه د رقیبه چې څوک 2 سره کباب پخوري خو چې بیلې ته ورکوي نو بیا په څه ګرانه خبره ده اوس خو د بجلی په ټرانسفارمر هم هیله نه کوي اوس خو د بجلی په ټرانسفارمر هم هیله نه کوي نن سبا د غلو نه بچ کېدل ګرانه خبره ده او تا لکه مس تور به د شیرین کوټو نه راوړم تا لکه مس تور به د شیرین کوټو نه راوړم اوس خو پېښور کې ګرځېدل ګرانه خبره ده ډېر ښه او مینه د واحد صاحب په ما ګرانه و چې رالمه مینه د واحد صاحب په ما ګرانه و چې رالمه ګینې نن وخت کې بړستن نه راوتل ګرانه خبره مینه د واحد صاحب په ما ګرانه و چې رالمه ګینې نن وخت کې بړستن نه راوتل ګرانه خبره ده او خلق غمزپلي د مراد زړه پې مچوه خلق غمزپلي د مراد زړه پې مچوه نن دور کې خلق خندول ګرانه خبره ده ماشاءالله خلک ډېر وخندول لاله بل کلام هم ووایي بل هم درته ووایم ما خو ته وي دا مایک رانه نه شي بالکل صحیح خبره ده وایي را روانه د ملګري ورسره دي را روانه د ملګري ورسره دي سرې مچۍ تورې ډمبرې ورسره دي په غلطۍ به یې څوک په ما پله راته وکړي زما هم یو څو خبرې ورسره دي او ما ته زبرګې ته د ځان نه جوړه کړې د بلا خلکو نمبرې ورسره دي ډېر ښه لاله بیا یې ووایي را روانه د ملګري ورسره دي را روانه د ملګري ورسره دي سرې مچۍ تورې ډمبرې ورسره دي او په غلطۍ به یې څوک په ما پله راته وکړي زما هم یو څو خبرې ورسره دي او ما ته زبرګه د ځان نه جوړه کړې د بل خلکو نمبرې ورسره دي ډېر ښه اوس د حمزه بابا یو شعر د هغې مې لږه پیورډي کړې ده په بخښنه سره وایم وایي په سحر کې مال یار سکانې په ګل کې چې لا یکم نی راغلی تنخوا ښکل کې په لسم چې یو مېلمه در باندې راشي بیا د قهره ته بجې په تندي شل کې او چې شلم شي سل د یو نو سل د بل نه میاشت په تېره بیا په دغسې اټکل کې او چې بچي درته وایي موږ له جامې واخله ای ظالمه د هغو سره چل ول کې ای مراد هم په دې ځای قلم برکه هم په دې مهنګایې به ځان غوبل کې نو خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا به څنګه راشي په دا دومره غریبۍ کې رڼې اوښکې مې ساسي د لاوړ پره کې بۍ کې خندا به
بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې بچی مې دومره ګڼ دي خطا کېږم مې پشمار کې په دې شومه پریشانه وړه نشته په یو ښار کې سحر نه تر ماښامه مې وروستې رکه بازار کې بلا د کې مې وخوړی ولاړم په قطار کې ګریوان لمن مې بیله ده اوړو په یو دړی کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې ای خلک راته ووایه زه څه وکړم کار سره د شپاړسم تعلیمه ګرځم بېروزګار دا ځکه چې افسر وزیر مې نشته رشته دار په اوړي ګرځو ما په بانډو باندې نسوار نو په جمعې کې جوک مارم د خانانو په ګاڼۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې مده پیازو ډکه په 400 کیلو شوه قیمه د پیازو ډکه په 400 کیلو شوه د ښې غوښې د نرخ تپوس مې وکړه چې په څو شوه زه څنګه به یې والم چې 500 کیلو شوه د غوښې په شوروا پسې جبې مې د وړو شوه خو زه خدای به یې راکړي د اختر په قربانۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې هغې کې وي ډیوه د امیدونو زمونږ بله شي نو ډیوه د امیدونو زمونږ مړه شي چې رمضان شي ډیوه د امیدونو زمونږ مړه شي چې رمضان شي نرخونه د څیزونو یو په دوه شي چې رمضان شي اوړه پکې سمه د مار خپه شي چې رمضان شي چاړه د خوار غریب سټه تېره شي چې رمضان شي والله چې جون خو ډېر ګران دی په دې مسلمانۍ کې خندا بسنګ راشي په دا دومره غریبۍ کې زړه مې وایي چې زه ستاسو خوا نه پرېږدم خو ډېر قیمتي ملګري پاتې دي نو د بل چا زه د واحد سبزي فرمایش ته یو کلام بل ووایي جي ښه د هغې نه مخکې به یو قطعه ووایم ووایي جي یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې یو مریض ډاکټر ته دا رنګې خیرې کې ما باندې د روانه که پتا باندې د روان نشي یو هفته کې سل پیرې تا خېټه د اوس پر د کله کې انچي کله تولیه پاتې لتا نشي او بس که ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زپ پکې ولګوه تا ته به مسا نه شو ما ته سایکل والا دا خو قیصر صنوبر سره اتفاق شوی او پلاین کوچ کې روانو نو ثوابیا کې مې کار نو هغه هم چېرته راختلو ما ته دا پته چې قیصر صنوبر صاحب دی او ما مخکې یو کسر لګیو چې یاره لور د شیطان مې جوړه که هغه هم که هیټ شو نیکه د شیطان مې جوړ که هم او دا تور خامار مې جوړ که بلا قیسې مې سې ما ته ملګري وایي یاره دا دې مړه دا چېرته فلمونو ډایرکټر خو ما ته قیصر صنوبر صاحب ښکاري ما ته ما نه تپوس وکړه چې دا خو هم یو هغه ما نه ویل لکه مراد خان تا خو هم یو فلم جوړ کړ څنګه شو قیصر صنوبر صاحب وایي جي ما وایي ما هم یو جوړ کړی څه مې د سایکل چابي اما ته داسې کتو د سایکل چابي هم څه فلم نو ما یار تاسو زوی د لور او لور د شیطان او نیکه د شیطان دا ټول جوړ او شیطانانو جنګ نو که موږ دا سایکل چابي جوړه کړو څه کو پر دی وایي ټایټل راته ووایه ما ټایټل دا چې بدرمونې په سایکل کې اواچي په رسالپور کې او میشانا چې کوم دی نو اتو بدماشانو په جیب کې تختۍ چې تختۍ نو ما به دغه ټایم کې هغه و چې ما بچ کې بدرمونیر دا خبره ور پاپا هغلته ګزار کې بې غیرتو او ما بس ورور جیب چې کوم دی د کاکا صاحب پکړو دی ولا دا بادر بابا پکړو په لنډو روزي ما ته دا کم یو جیب دی ما پټوهار دی که نه نو یا لکه پټوهار جیب او چې نه سایکل دا کېږي ما دا د پښتو فلم دی دا د لجاز هم راځي او جی نو ما بیا چې څنګه په درمونیر ورشي شپږ خو لیدو لسه خو یو و چې تا خوښتې وي چې جیب پیاته کسانو ما نه دا نور نوښار کې ټرافیک جام و دا ورته په لاره ورو که نه جي بیا خیر ما چې کله وتښتي ټول نو ما به د سایکل هم ولاړې تاله ورته لګېدلي ما دې ځای کې به اوس چې کوم دی نو پود لږ د نږدې نه واخلې سایکل چابي به هم په سکرین وښیه به درمونیر شاته نو څوک په ګیټ کې ولیدې چې شاته وګوري څوک نه ما په سکرین د سایکل چابي راشي
چې راشي ما دغه ټایم کې شهناز ګانه شروع کړي چې چېرته ځې زما د زړه مینه له تا سره د استاد سایکل جابي زما سره روبر چاته مې څنګه فلم دی یا خو هسټوریکل فلم دی دا خدای چې دار سره بدر منیر پوګه ور واچول چې په دغه کې منګه نه وو جی ها کلام ډېر ښه جي ډېر دا پښتو یو ګانه وه جی دا دغه په رڼاګانو ښار کې روکه یاره هغه د هغې پسې ما پیروډي کړې وه هغه هم داسې وه درشکې د ګیاګانو ښار کې روکه یاره دا خپلې وچې ټانټې هېر نه کړې شلخې شلخې ګیا د لږه را په زړه که یاره دا خپلې وچې ټانټې هېر نه کړې که خپله خېټه پتا ګرانه وي نو ګرانه به وي زما ډېر خوښ دي ټیپر مه هېروه که غوښه دغلته ارزانه وي ارزانه به وي خو ورسره ټماټر مه هېروه د بوسغلا پس د خپل کور روکه یاره دا خپلې ګډې بېزې هېر نه کړې داسې څیز نشته چې ماته لر پوخ کړی نه دی خو ستا دا اوږې اروا نه مړېږي بغیر خیراته خو تا یو مړې ښخ کړی نه دی خو ستا داس پورې کلمې نه غوړېږي راشه کباب د ملامت را په زړه که یاره د بېګړ ګنج سموسې هېرې نه کړې هغې کې یو دغه دی وایي د سوات او دیر په ښکلاګانو نو ساګ او ګوپي مې د پوخ کړې کور ته راشه که نه بغیر دعوته داودونه مه خوره خېټې شرمولي یې لږ پوهه په حیا شه که نه د شپږم کلي خیراتونه مه خوره د انغري په غاړه کې نه ځان ډېډه که یاره د سوکړک ساګ او شملې هېرې نه کړې ډېره مننه ډېر ښه لالا ډېر ښه